هم ویلې ده دا خبره څه کوي؟ خود مې ویلې ده په هدایه کې د جهاد مسله راغله ډېر محدوده راغلې ده بالکل. جهاد چې ده یوازې دا کوم ځای کې د هدایه راغلی ده مثلا خپل فصل دی. ما خپله په مصر کې سبق ویلی، ما د اختیار دی موږ په نصاب کې و د هدایې په ځای باندې، هغه هم د احنافو کتاب ده. خبره دا ده چې د فقه په کتابو کې په اختیار کې هلته د جهاد مسله چېرته دغه نوشته کړی ده؟ دا یو فصل ده د جهاد د اختیار چا نوشته کړی ده ته ودرېږه چې هغه مؤلف دې ما له یاده ووتی. هغه کې یو پوره فصل د جهاد ده. ستا پکې ستا محدود ګوره 400 نه زیات احکام حکمونه د جهاد راغلي دي قرار صحیح په قرآن کې. دغه نظام خو یوازې جهاد نه ده. خو جهاد چیش ته وایي؟ جهاد کوشش ته وایي. کوشش داسې ته په جنگي لحاظ کوي دی که په سیاسي لحاظ کوي دی که وروره په هلته اصلاحي معنا یې چې ده هغه قتال ده. نه ومن جهد فانما یجاهد لنفسه ولې قتال ده؟ وروره ته ولې ترجمه غلطه کوي؟ نه په فقه کې یو اصلاحي معنا د جهاد غالبه معنا راغلې، هغه اکثره د قتال د جهاد. نه جهاد کوشش ته وایي. هر فقهي اصطلاح ګوره وروره دغه نه مه کوه. ګوره قتال جنگ ته وایي او جهاد کوشش ته وایي. راسه په دا اوس سرچ کوي. تبلیغیانو خبره کوي دا څه وایي؟ ته ولې د تبلیغیانو خبره کوي؟ زه د قرآن خبره درته کوم. ومن جهد فانما یجاهد. هغه خو صحیح ده. وجاهدهم به جهادا کبیره دا مکي آیات ده د دعوت په باره کې. دا خو صحیح ده. درسره منم یې. ګوره دا خو صحیح ده چې ګوره یو شي یو اصطلاحي په سیاسي اصطلاح جهاد چې ده د قتال لپاره کارېدلی. نه دا تا معنا ده. دا تا معنا ده. دا معنا د ځان سره وساته. ګوره دا معنا د ځان سره خلک په دې باندې مو بولاوه څوک چې په دې باندې پوهېږي. جهاد دا اوس سرچ کوي ورونو. جهاد په هره ژبه باندې ستاسې سرچ کوئ په ګوګل کې. هغه لغوي معنا ده. خبره کې مداخله مه کوه وروره. خبره کې ګوره مداخله مه کوه. ته د حاجي صاحب خبره د معلم حاجي صاحب صحیح قرآني خبرې درته کوي. ته خو دونه معلومات نه لرې. نه خدای وایي په هدایه کې د جهاد احکام نشته، په الاختیار لتعلیل المختار کې جهاد احکام نشته. هلته فصل د جهاد دی او ټول د قتال په باره کې ده. ګوره فصل د جهاد په حدیثو کتاب کې راځي. ګوره ته هلته چې دي بعضې مسایل یاد شوي دي، جهادي حکمونه راغلي دي. فصل د جهاد باب د جهاد په حدیثو کتاب کې پیدا کوی شي. اصل خو زما دغه مدعا مې دغه وه چې دا په فقه کې ولې سیاست نشته. دا کوم کتابونه ستاسې اوس به زه درته ووایم سیاسي مسله. سیاست چیش ته وایي؟ سیاست د خاصو اهدافو لپاره د عامو خلکو کارول، سوق کول یو خاص جهت ته دغه ته سیاست وایي. دا په کوم کتاب کې نشته دی؟ سیاست د قدرت لپاره رقابت، د قدرت لپاره سیالي دې ته سیاست وایي. دا په کوم کتاب کې نشته دی؟ دا چې دا په فقه کې نشته. ګوره دا په کوم کتاب کې نشته دی څه ته وایي؟ دا داسې ده بعض شیان چې اوس مثلا سیاست ته راته ووایه زه دا اوس نشته کومه زه سرچ کومه د هغه معنا انسایکلوپیډیا راواخلئ، پالیټکس معنا راواخلئ. پالیټکس ما درته ویلو که سیاست؟ پالیټکس یې انګریزي اصطلاح ده، سیاست یې عربي ده. دا ته ورته ورکوې د انګریزي اصطلاح. زه د سیاست پوښتنه دسکه کوم. دا پالیټکس او سیاست ما په عربستان کې درس ویلی ده، په دغه الازهر کې درس ویلی د سیاست په معنا نه پوهېږي. وروره خو درته ومې ویل دا خو یوه اصطلاح ده. داسې وایه چې نه پوهېږې نه منې هم نسته نه پوهېږې. زه به اوس درته ووایم ګټه غوږ ونیسه. غوږ ونیسه نو ودرېږه. دا عامه اصطلاح باندې بیا درته وایم. موږ ته سیاست دې ته وایو په دا ډېره عامه اصطلاح. عامه نه هغه چې علماو تایید کړی. زه ته څه کوې چې زه څه وایم ته څه وایې؟ چې علماو کتاب کې نوشته یي سیاست دغه معنا ده. اوس سرچ کوي په ګوګل کې ترجمه یې کوي سیاست شته وایي. دغه اصطلاح د سیاست موږ تاسې اصطلاحاً خپلو اهدافو ته د رسېدلو لپاره د منابعو کارولو ته دغه ته سیاست وایي. د قدرت سیالي دې ته سیاست وایي. هلته د تاسې لغوي معنا ته ځې. خو لغوي معنا که لغوي ته ما ته راوښیې فقه په یوه کتاب کې د امیر د تقرر په باره کې یو فصل ما ته اوس پرېږدې مې نه زه خبره وکړم. ته خو ګوره په هغه رئیس راغلی 10 سواله دې کړي دي. دغه 10 سوالو باندې قناعت یو سوال مې کړی. یو سوال ته چې خلکو ته سوال کوه حاجي صاحب جواب درکوي. ګوره اوس خبره په سیاست کې راغله که نه؟ تا ولې په فقه کې راښکاره کړه. زه درته وایم چې سیاست چې ده په عربي ژبه کې د اداره د امورو ته وایي.
اداره کول د امورو په کور کې همداسې په همسایه سره په کلي کې. لغوي معنا یې راته کوي. لغوي معنا مې درته وکړه، اصطلاحي معنا یې درته وکوم که نه ته خو اوس ماته اجازه راکړه. لغوي معنا یې سیاست یعنی اداره کول د امور، دا لغوي ده. اوس دا له کوره شروع کوي په همسایه سره په کوڅه کې په مملکت کې په ولسوالۍ کې په ولایت کې چې څنګه په کوم بخش کې په تجارت بخش کې د سنگر په بخش کې د سرحدونو په ساتلو په بخش کې د قومونو په بخش کې دا بیا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دلته په فقه کې محاشره وایي. د محاشره ځان ته یو باب ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله پوښتنه کوم پښتنه مه کوه نو پښتنه خبره درته پوره کړي بار بکرار صاحب ته بیا پوښتنه دي. یعنې سوال پوښتنه به هغه وخت کې چې سوال دی حل سوی تا منلي چې و سعیده دا سیاست چې ته تعریف کوې داسې منم او په فقه کې د سیاست په باره کې د معاشرې د جوړولو په باره کې یو باب پروت ده چې هغه باب په مدرسه کې تدریس کیږي. ته به دا منې؟ دا منې کتاب نوم راواخله. منې په کوم کتاب کې دا په کومه مدرسه کې په کوم نصاب کې؟ زه به اوس درته درښکاره کړم په کامره کې به یې درښکاره کړم. راوې دا ده داسې کتاب به راښیې چې مدرسې د نصاب برخه به یې دا به درښکاره کوم که نه ده دا درښکاره کوم ده. ګوره د کامره درته ولګوم. ښکاري ورنو؟ اوه بالکل ښکاري. دا څه پې نشته دي؟ اسلامي فقه. اسلامي فقه چا څه مدرسه ویلې د هغه پوهېږي؟ مولانا لطفا دغه بند که مایک دی وروره مایک دی بند که نو تا ویلې راښکاره یې که زه اوس درښکاره کوم. ګوره څونه ډبل ده ډبل یې دغه نه ده. نصاب کتاب نه ده اوس نصاب درښکاره کړو. ګوره ته نصاب ماته اوس ګوره خبر دې واړوله. تا ویلې چې نه خبره ماړه سیاست ما تعریف کوو په سیاست کې په فقه کې راوښیه. سیاست ما درته ویل ما زه اوس درښکاره ما درته ویل موږ تاسې د نصاب په متداول ګوره اوس نصاب ته خبره لړه او بچا کې لوی کې نه ته دغه نه مانې. ستا هدف دا یې چې په ټوله اسلامي کتابخانه کې د سیاست په اړه کتاب نشته. دا خو احمقانه ده. دا خو دا رقم قید عامه نه ده. فقه کې درښکاره کوم. ته وایې په فقه کې نشته، زه په فقه کې درښکاره کوم. په اسلامي مدرسه کې کتابونه پرېمانه دي. خو ته نه منله. اوس د فقه دې نه منله، زه په فقه کې درښکاره کوم. یو کتاب راوښیه. یو څه شی؟ یو زه پړیم عدالته کتاب چې تاسې په مدرسو کې د سیاست په اړه باندې لوست یا بیخي د شریعتو په پوهنځي کې مهرباني درته وایم چې سیاست الاداره تا ویله په مدرسه کې د وخته مې درته ویلې اداره د مطالعې کتابونه داسې خو اخوانیانو 15,000 کتابونه لیکلي. هغه د علم کتاب نه دی، فکر کتاب. په مدرسه کې ویل کېږي. په مدرسه کې ته ولې دا خبره اسلامي فقه ده دا ته منې که نه منې؟ نه ده دغسې کتاب د مدرسو په نصاب کې نسته. اوس دغه زه درښکاره کوم. زه تا ته وایم ته وایې چې نه دا زه نه منم. دا د اردو د مطالعې کتابونه راته ښیې وایي دا د نصاب کتاب. که ته مدرسه ویلي دغه فقه ویل کېږي په مدرسه کې. که د مدرسه ویلي نوم درته ښکاره کړه درته ومې ویلې اسلامي فقه د خوا کتاب یې وقایه هم د ښکاره کړه او دلته 300 کسان دي ګوري. دغه د ګوره کتاب له ځانه د دا د هندوانو کتابونه راخلی د فقه کتابونه هندوانو کتاب وایي دا کته که دا د خبرو نه ده. یو د نصاب کتاب راواخلی هندوان مې هدف دا کته که اوسغانه څه ده. نه ګوره چپه مه غږېږه. ګوره د اسلامي معاشرتي حکمونه دروغ نه وایاست خلکو ته راوښیاستئ د فقه کتابو. ګوره ته څنګه مسلمان یې دا به ته دروغ وایاست راوښیاست کتاب درته راواسي کتاب درته یو فصل راوښیاست. ګوره نه ګوره قراره باید اوس په سره لاړ شي افغانستان ته پرېږده نوره دا خبره. کتابو کې د کتاب د سیاست یو فصل هم نشته. اغاجانه دا خلک باندې پاس کوي. دا ځان ته مسلمان وایي. دروغ وایي. دا خبره اوس بالله چې اوس درته راواسي دا کتاب څه شي دی؟ نالوستو خلکو ته دروغ وایاست غلط کار کوئ. ګوره اجازه راکړه ما د اغاجان خبرې ته غوږ ونیسه. یا کته ګوره دی ما که چېرته چا مدرسه ویلی مدرسه چې چا ویلي هغه په دې خبره خو دا بیا کوم دی دا په باس نه پوهېږي دا علم نه لري دا